الله نور السماوات والأرض. د سورې بقره د 3، 4 او 5 آیتونو ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ژباړه: هغه کسان چې ایمان یعنی باور لرونکي دي په غیب باندې او قایموي دوی یعنی سم ادا کوي سره د ټولو حقوقو لمونځ او ځینې له هغو شیانو چې ورکړي مو دي دوی ته صرفوي د الله تعالی د رضا لپاره. تفسیر: یعنی هغه شیان چې د هغوی له عقلو او حواسو څخه پټ دي لکه وحدانیت، رسالت، حشر، نشر، قیامت، حساب، کتاب، ملائک، جنت، دوزخ او نور. دغه واړه د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم له ارشاداتو سره سم حق او یقیني ګڼي. له دې څخه دا راښکاره شوه چې د دغو غایبو او پټو شیانو منکران د هدایت له فیضه محروم او بې برخې دي. د لمانځه له اقامت څخه مطلب دا دی چې هغه تل د خپلو ټولو حقوقو او آدابو په مراعات کولو سره په ټاکلو یعنی مقررو وختونو کې ادا کړی شي. د ټولو عبادتو اصل 3 شیان دي. لومړی: هغه امور چې د زړه سره تعلق او اړه لري. دوهم: هغه امور چې په بدن پورې مطلق او تړلي وي. دریم: هغه امور چې په مال پورې مربوط وي. په دې مبارک آیت کې دا 3 واړه اصول په ترتیب سره یاد شوي دي. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ژباړه: او هغه کسان چې ایمان لري دوی په هغه کتاب چې نازل کړی شوی دی تا ته او په هغو کتابونو چې نازل کړي شوي دي له مخکې د تا او په آخرت دوی یقین کوي چې ضرور راتلونکی دی. تفسیر: په تیر آیات کې د هغو کسانو یادونه وه چې له شرک نه وتلي او مسلمان شوي دي لکه د مکې خلک، او په دغه آیات کې هغه کسان یاد شوي دي چې اهل کتاب وو او په اسلام مشرف شوي دي لکه یهود او نصارا. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ژباړه: دغه ستایل شوي کسان دي په هدایت له جانب د رب خپل او دغه ستایل شوي کسان هم دوی په مراد رسیدلی دي. تفسیر: یعنی د ایماندارانو دغو دواړو ډلو ته چې په اسیا د شوي په دنیا کې دوی ته هدایت ورپر برخه شو او په آخرت کې خپلو مرادونو ته رسیږي. له دې څخه معلومه شوه چې هر هغه څوک چې د ایمان او نعمت او له ښو اعمالو څخه محروم او بې برخې دي د هغه دنیا او آخرت دواړه بربادیږي.